نن راکړی شوی دی ماته دا په علم باندې چې ما سره دی زه وایي دا تاسو ګډې وډې وایه الله راکړی او الله راکړی دا خو زه د دې لایق ومه یو معنی دا ده چې ما سره دومره علم دی چې زه د دې لایق وم دویم ما ته پته و چې الله به ما له راکوي ځکه چې زه یې حقدار یم ما ته د دې علم دا تکبر خبرې شروع دا زمونږ د خلکو کې هم بعض داسې قصې کوي که نه دا موږ وایي په دې مټو هم ګټل دا ته څه په مټو هم ګټلې دا مټې چې الله یې دله نه درکوي داسې مټور خلک دي چې هغه بېروزګاره ناست دي که نه نشتې شتې او داسې کمزوري ته به که سیلۍ تیز راله الوځي هغه به په پیسو کې لوبې کوي نو خبره دا ده چې موږ به اسباب لټو نور رزق ورکوونکی ذات هغه الله دی او چې څوک د ته هم څه ووایي که نه چې دا څه چې تا سره دي وایي دا د الله دي بس دومره برکت به الله واچوي ستا په ژوند کې او په مال کې قصه تاسو ته نه دی هغه درې کسانو ابرګې او ړوند او ګنجې نو په هغې کې هغه دوو څه ووایي وایي دا وایي الله ته څه الله راکړی دا خو موږ ته د پخوانو نه پاتې شوې سلسله داسې راغلې ده الله پې عذاب راوستو هغه هر څه یې ترې واغستو او چې کوم پکې دیندار و هغه یې اوځي او بلکل زه غریب سړی وم الله راله دا راکړی و زه بیمار وم الله ښه کړی یم چې څه تې وړي وې څه د داسې رب نوم دې راته ویلی چې د هر څه دي د هغه نو هغه ورته بیا ووایي زه یو امتحان په طور راغلی ملک یم د الله طرف نه ملایکو کې خپل مال ځان سره ساته او دعا د خیر یې ورته وکړه او دی ورته وایي ته په امتحان کې کامیاب شوې چې څه د سره مي دا د الله دي الله ته پاتې کېدونکی او دا دروغ نه دي یعنې زه تا دا نه وي ته دروغ وایه دا څه دی حقیقت دی که د دې نه علاوه نور څه وی نو د حقیقت نه کږېږي دا هر څه د الله نه دي او هغه ته پاتې نه دي اتا سره چې دی دا مخکې بل چا سره نه و چې خاورو کې پروت نو ده د تکبر خبره وکړه چې دا خو موږ ته پته ده موږ سره علم و